د چا چې د زوی او یا د لور رشته نه کیږي یا په دې رشتې کې څه دننه رکاوټونه دي، مونږ غواړو چې زمونږ بچو ته دې د خوښې رشته میلاو شي یا دا کم رکاوټونه دي هغه تمام رکاوټونه دي ختم شي. د هغې دپاره یو ډېر اسان عمل دی. مخکې درته د آیات مبارک ویم، بیا درته د دې آیات مبارک د استعمال طریقه ښیم. آیات مبارک دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. سورة فرقان آیات نمبر 54. د چا چې د زوی او یا د لور هغه نکاح نه کیږي، هغه د دې مقصد دپاره چې دې ته ښکلې رشته راشي او د خوښې رشته راشي، د دې مقصد دپاره دی تر د 21 ورځو پورې 314 کارته روزانه دغه آیات وي. انشاءالله چې د خپل خوښې رشته به ورته میلاو شي. دغه عمل چاته ګران دی، یو ډېر آسان عمل ورته بل ښیمه. مخکې درته دا د وویم آیات مبارک، بیا درته د دې د استعمال طریقه هم درښایمه. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. سورة نحل آیات نمبر 20، آیات نمبر 62 او پارا نمبر 20. د چا چې اولاد د اولاد چې رشته نه د هغه د پناسته ولاړه په هر حالت کې دی، د آیات مبارک په کثرت سره وی ډېر دی وی. یا یو انسان دی هغو ته ډېرې زیاتې پریشانۍ او ډېر زیات فکرونه لګېدلی دي، نو د پریشانۍ او د فکرونو لرې کولو دپاره د دا آیات په ناسته ولاړه هر حالت کې وی. که د لور او د زوی رشته نه شوي، الله به ورته ښکلې رشته ورکړي، او که نه پریشانۍ او فکرونه ورته لګېدلي، تمام پریشانۍ او تمام فکرونه به ختم شي. د آیاتو دغه هم چاته ګران دی. دغه عمل یو دریم آسان عمل دی. هغه دا دواړه آیاتونه مبارکه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. سورة انشراح آیات نمبر 5 او 6. نو د چا چې د بچو رشتې نه وي او یا د هغو د کاروبار پریشانی وي، نو د هرې پریشانۍ د لرې کولو دپاره دغه 2 آیاتونه مبارکه په ولاړ او په ناسته په هر حالت کې ډېر ویه. انشاءالله چې الله به د هر قسم پریشانی ختمه کړي. او که د ستاسو د بچو رشتې نه وي، الله به ورته د ښکلې ژوند رشتې راولي. او کاروبار نه وي، الله به ستاسو بچي چې کوم دی هغه کاروبار کړي. او که نورې پریشانۍ، الله جل جلاله به د ستاسو پریشانۍ ختمې کړي.